قدرمنو کتونکو یو ځل بیا مو په سلامونو هرکلی کوم. د ښځې او د خاوند یو پن لرونکي کیسه درته بیانوم، نو هیله ده چې ویډیو راسره تر پایه وګورئ او پند ترېنه واخلئ. یوه ورځ یوې مېرمنې له خپل خاوند څخه پوښتنه وکړه په رنګونو کې د کوم رنګ زیات خوښیږي. خاوند یې وویل تور رنګ مې ډېر زیات خوښیږي. مېرمنه یې لاړه، تور حجاب یې په تن کړ او د خاوند مخې ته ودرېده او ویې ویل څنګه ښکارم؟ خاوند یې مسکی شو او ویې ویل ماشاءالله ډېره ښکلې ښکاري. څه موده وروسته مېرمن په سپین حجاب کې خاوند ته مخامخ ودرېده او ویې ویل ښه نو دا ځل څنګه ښکارم؟ خاوند یې په خوښۍ او مینه ناکه لهجه ځواب ورکړ اوه ماشاءالله ډېره زیاته ښکلې ښکارې، نظر دې نه کړم. ورځې تېرېدې، یو ورځې مېرمن ناڅاپي په بل رنګ حجاب کې راځي او د خاوند څخه پوښتنه کوي خان نو دې حجاب کې څنګه ښکارم؟ خاوند یې د تېر ځل په څېر دا ځل د خپلې مېرمنې ډېر زیات صفت او ستاینه وکړه او ورته یې وویل ډېره زیاته ښکلې ښکارېږي، داسې الفاظ نه لرم چې ستا د ښکلي حجاب ستاینه پرې وکړم. مېرمن چې خپله ستاینه د خاوند له خولې اوري ډېره حیرانېږي او له خاوند څخه په ډېره حیرانتیا پوښتنه کوي ته نن یوه خبره راته وکړه، هغه دا چې ستا د خوښې رنګ تور رنګ دی، مګر زه چې هر رنګ حجاب کې ستا مخې ته راتلم تا به هر ځل زما د حجاب ډېره زیاته ستاینه کوله، ولې؟ د خاوند پر شونډو یې موسکا وغوړېده، مخامخ خپلې مېرمنې ته ودرېد او په ډېر ښکلي انداز یې ویل رنګ مهم نه دی بلکې ماته مهم ستا حجاب او پرده ده. ته چې به هر ځل ماته په حجاب کې راتللې زه به د هر ځل څخه زیات په تا مینېدمه. نو ګرانو خویندو، حجاب او پرده ستاسې د عزت او ابرو د خوندي ساتلو تر ټولو ښه ساتونکی دی. بې حجابه نجلۍ د بې پوښ شوي چاکلیټ په څېر دی. په پوښ شوي چاکلیټ هیڅکله مچان نه راټولیږي، خو که پوښ ترې لرې شو مردار او چټل مچان پرې راټولیږي. نو دوستانو که ویډیو مو راسره تر پایه لیدلې وي لاندې په کمنټ کې ښکلې جمله راسره شریکې. تر بیا او بلې ویډیو د لوی الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.